زمونږ ښځې که الله پاک دوی ته د چرګو مرض راولي، خدای چې کله وبا راځي الله دې د پاکستان په ښځو راولي. ټول امین کوي خدای. تاسو ښځې شته؟ ها؟ که ټول لونډان یې؟ ته زما د لور نکاح ته رانلې، ما ستا لور د څو کالو وه؟ ویل د 18 کالو. من هغه تکړه وه مړه، مالکه ماشومه د دعا ضرورت دی ورته، هغه خو لویه بوره وه. قرآن مې راواغسته چې په دې قرآن مې دې قسمي چې زما بغیر د سرو شونډو نه م خوښه یې، نو ځان ولې په عذابې او تکلیف کې چې دومره به مږې رامږې بغیر د دنداسې نه مې م خوښه یې. ویل هغې مو خندل. نور قومونه اسمان سره ولې خبرې کوي؟ ولې؟ هغې کې هوش دی. ته ولې تباه خوار شي؟ تا کې جوش دی. سوډا واټر بوتل یې ټرک نارې کې لاندې در کې هېڅ نه کېږي. تاسو د دې علاقې خلک چې کینې مینګه پښتانه مینګه کینې هغه ورځ ما ته چا خط را لېږلی وی پښتنو پسې بد مه وایه. ایو خان ته چا ویلې دې جماعت کې ولې مونځ نه کوې؟ دې کې لږ ټایم لګي زیات ټایم لګي. نو ټایم لګي کونې ورکولو ته ځي چې په جمعې دې خوا وګورئ. اگر چې زه د ښځو مزه ګوره سخت خلاف، اول به دا بې نظیره مړه کوم یا دی په کور کې کښېنو، سخت خلاف. خو دا جواب جماعت له څوک راشي چې خلکه کینې یو ساعت څه د دین خبرې واوري، دا بوډاګان هم کېړو له ټک ورکړي او بار وځي. هلکه څه کې څټه دي وځه، وایي دا اوزګار دي. نو ته هلته څه خره چلی؟ دا زاړه نه دي. پرون مې دا ویلي ښځې ته پوښتنه کې نن څه راوړم؟ پالک دې په تندر ولګي، کچالان دې خدای ووایي، الوګان دې خدای ووایي. نو تا خدای ووایه نو څه راوړو؟ کارسدې ته تلم، نو یو زړه ښځه اوس په سړک منځ کې داسې کېږي. نو ډرایور داسې خوله ور وویسته، ویل بچه جرابې. نو زړه ورته وایي چې وایي جرابه به دې پورې خدای دې ځواني کوټې. د ښځو کې 3 قسمه دي، یو 2 منه ده، یو 1 من ده، یو توړه ده. دا که نه لکه چې مولا لکه خبره اوږده کړي نو دا پکې لږ غوړ غوندې چې ناست دي که نه غوړ غوندې نغه د مولا صاحب ټایم وشو. نو ټایم وشو چېرته ځي؟ د رذیل بچیه چېرته ځي؟ مقبوضه قطمیر او مقبوضه قطمیر. مقبوضه هلکه خو په تندر ولی یا هندو ته حواله کوي یا پې د پاکستان ور واچوئ چې یا خوښ یا دې خوښ. یو سړی او تاشې کولو کړتې گئی ما یعنې زه لرې ورکېږي ورک شي په سترګو مې بد لګي. د ده بیړي غرقه شه چې دا جلسه یې کړې ده. سار کړه سبزی والا نے ضرورت کہ بینڈا پہ سو دی وہی جی 60 روپے کلو منڈائی کی دی. مالدا یو وڑا ځان کې منډا لکه پخوا به ښځو په کورونو کې جنګنامې ویلې، نو ښځې به ورته راټولې شوې او جنګنامه به یې ویله. نو یو ښځې به جنګنامه ویله او نورو ښځو به ورته مولیان اوس د لور د واده کارډ چاپ کوي. مولیان راشي چې په دواګانو یې رسخت کوي. غریبه کمزورې ده، داسې سنډاګیله یې ورکړې ده. خلک مړه کړه، تا څه توره وکړه په کشمیر کې؟ نعره تکبیر! بیا دې چغه کړه نو مولا پښتون مولا غرق شو. نر مولا بیړه غرقه شو. پښتونو لویه مینه او محبت څه شی دی؟ 2 دوستان دي، یو ته دلا دوسه ستا ښځه داسې هلکه دا څوک دی؟ دا زما جاني یار دی. هلته به ګرمي مونږ به مړه کېږو، دغه سره به ولاړو اوږې وجنګوئ او خپو ته وګورئ
تو افریدي پکې आवाज کې وربخله او چاته کو یعنی پنس خدای دې بنیاد مال د امام صاحب 2.5 کاله دی او د امام شافعي 2 کاله دی هغه دوی هر ورځ پټي وخی چاله دا غړت کم کوي چې دا بچي کم راشي چاله دا غړت کم کوي دا غړت په چاپلا یا الله چې د چا خزه بربنده ګرځي د دې ماقام په خاطر دا سړی کند کا چې دا خزه امړه شي او د تش نه بازګل کوتک پاتې یو زړه پودړه پلار روانو ماته مناسب لګه خبره وره مالونه لګه دوا وکړه عمران خان استعفا ورکړ د سیخي غونډس کې به کولی ما دې کچنه ته مسلمانانو ته وایي چې خزه وګوره سترګې ښکته کوي نو یو بوډا سړی ما ته وی جی په دې مې عمل کړو زه خو په خزو باندې ورو ختمه څنګه په ورو ختې بیخي ویل خورا روانه وډله نو هغه چې خزه بوډا دا په ډګډګي نشي سورول نو لوري سوره کړي الګا دا څه کوي بچی ہے یہ بچی غاټه میخ ہے او بچی په دې خار کې رواج دی کنه ختمونه لګوزي مليان رضا مونږ پلار مړ شوی دي سلور ملوانه مونږ باندې ختم کړي ملوانه قوته زړې او ځوانه ازړه چې ځوانو په ستلې نشو نو پرسکای خو کور کې نه کان اختر کې راته یو سړی وایي چې زما خو روژه وه دا تاسو څنګه اعلان کړی مل مونږ داسې اعلان کړی چې تیره تنظور